لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إله العالمين القرآن الكريم شوا الله دا خپل رضا سبب وګرځي. یا الله څومره بیماران دي کورونو کې اسپیټالونو کې، الله ټول ته صحت کامله عاجله د نیکو اعمال ورکړي. یا الله څومره بیماران چې دي، یو کس یو چفرا لګلو دانیال یو ماشوم دی بیمار دی، هغه د دعا لپاره ویلو، هغه ته دعا وکړي چې الله ول صحت ورکړي. زمونږ ملګری چې د کامران دا ساوند والا د ډیر زمونږ د پروګرامونو کې ماسپخین راغلي دي، د کسي ناس له او دا خدمت دی کوي. الله د دې والدین ته صحت کامله ورکړي. الله د دې رزق حلال یا الله نصیب کړي. یا الله پر رزق کې ډیر برکت واچي، الله کاروبار کې برکت واچي. الله دې ټول ملګرو په دې کې چې څومره خدمات کړې دي، الله ټول ته هغه خدمات په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله چا په دې کې څنګه سم خدمات کړې دي، الله زموږ مين د خیندو په دې کې مالی تعاون کړی دی. دا دومره غټ پروګرام چې کیږي دا د هغوی په تعاون باندې چې هغوی موږ سره مالی تعاون کوي. کاغه د دې محلې دي، د نورو محلو دو، د دې کلي دي، د نورو کلو دي. یا الله ټولو له جزای خیر ورکړي. الله د خیرات او صدقات الله د خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله زموږ څومره مسافرونه چې دي، زموږ د اواز په کوم ځای کې الله اوري، الله د هغوی چې څومره شرعي مقاصد دي، الله حاجات ضروریات دي، الله د غیبي خزانو نه ولا یا الله برابر کړي. یا الله څومره بیماران چې دي ټولو ته صحت کامله ورکړي. زموږ والده بیماره ده، د زړه اپریشن ورته کړی دی، دعا وکړئ الله هغوی له هم صحت کامله ورکړي. یا الله نور څومره کورونو کې اسپیټالونو کې څومره بیماران چې دي الله ټولو ته صحت کامله ورکړي. الله په دې کې چا د لاسو خدمت کړی دی، دا انتظامیه کې چا خدمت کړی دی، یا الله چا منډې ترلې وړي دي، الله د دې سینهونه په دواړه جهانه باندې ورکړي. مردگانو ته دعا وکړئ، زموږ والد محترم ته دعا وکړئ، الله د هغوی مغفرت نصیب کړي، الله جنت الفردوس نصیب کړي. زمونږ نور مشران چې څومره وفات شوي دي، نږدې ورځو کې زمونږ د پپو یو زوی جاوید وفات شوی دی، هغه ته دعا وکړئ چې الله د هغوی بخښنه نصیب کړي، الله مغفرت نصیب کړي، الله جنت الفردوس ته نصیب کړي. دا مخامخ قبرستان چې دی، دا ټول څومره مردگان چې دي دوی ټولو ته دعا وکړي. هر ځای کې څومره مردگان مسلمانان چې دي الله ټولو ته بخښنه نصیب کړي. الله د ټولو یا الله بخښنه نصیب کړي، الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. الله زمونږ د ټولو نه راضي شي. یا الله کوم ځای کې زمونږ د اواز میندې خویندې په نورو کلو کې په هر ځایونو کې دا اواز زمونږ اوري، کاغه د جمعې بیان د دی اوري، یا زمونږ په د جمعات کې نور څه محافل هغوی اوري. الله چې څومره شرعي مقاصد دي، حاجات دي، ضروریات دي، الله د غیبي خزانو نه ولا برابر کړي. یا الله د چا رشتې نشته، الله مناسب رشتې ورته ورکړي. یا الله د چا اولاد نشته، الله اولاد ورته ورکړي. الله د چا نارینه اولاد نشته، الله نارینه اولاد ورته ورکړي. یا الله د چا اولاد نافرماني الله دې ولا فرمان بردار کړي. یا الله زمونږ د ټولو شرعي مقاصد حاجات ضروریات الله د غیبي خزانو نه یا الله برابر کړي. دعا وکړئ زمونږ د ملګري چې څومره دي، څومره متعلقین دي، څومره ملګري دي، الله ټولو له جزای خیر ورکړي. حافظ سراج الرحمن صاحب ته دعا وکړئ، او زما دا رونه شو
دا ملګري شو عبدالرازق حفیظ صاحب شو خیر لمین شو رحیم خان شو او دا ټول زمونږ نور څومره ملګري دي دی دا خدمات کوي الله دې ټولو له په عمرونو کې برکات کېښودلی کړي الله د ټولو نه د دین کار په اخلاص سره واغستلی کړي یا الله دې مدرسې ته او دې درس ته زمونږ الله نور هم ترقي ورکړي الله زمونږ د ټولو نه رالي شي الله د حرمینو شریفینو دیدار او نصیب کړي الله زمونږ د ټولو د حرمینو شریفینو دیدار الله نصیب کړي یا الله چې کمې دا فتنې دي یا الله دا کم فسادات دي یا الله دا کمې وباګانې دي کمې بیماری دي کم تکلیفونه دي الله دا ټولې وباګانې دا تکلیفونه دا پریشانۍ الله ختم کړي الله دا تکلیفونه ختم کړي یا الله دا وباګانې تکالیف الله موږ ختم کړي الله موږ ټول د ناکار بیمارونو وساتي الله د بیمارونو مو وساتي پریشانونو مو وساتي الله زموږ د ټولو اخر خاتمه به ایمان کې بالخير کې الله زموږ د ټولو بچي الله نیک فام صالحه با عمل با قران لوی کې یا الله زموږ د ټولو بچي نیک فام صالحه با عمل با قران لوی کې الله حافظان لوی کې الله پدې کې چا هر څومره مون سره مالی لسانی قولی روحانی جسمانی هر څومره امداد الله چا کړی دی الله د دې سره ورته په دواړه جهان باندې ورکړي یا الله زموږ مين د خیر دي ماته د دعاګانو د پاره ویلي دي هغه ماته تک څه بار بار ټلیفونونه کوي میسج کوي چې مونږ دک څه به ستاسو دعا په انتظار باندې ناسو الله به مونږ د کیږي چې تاسو دعا وکړي الله چې څومره شرعي مقاصد دي الله حاجات دي ضروريات دي الله د غیبی خزانو نه ولا برابر کی الله زموږ مين د خیر دوتا د حیا د عزت زندگی الله ټول ته یا الله نصیب کې یا الله زموږ د ټول پردې وساتي یا الله په زموږ د ټول د قران کریم د تلاوت راته یا الله توفیق راکړي یا الله د ذکر او اذکار مونږ ټول ته توفیق راکړي یا الله په دې کې زموږ سرچا هر څومره امداد چا کړی دی زموږ د کور زنانه چې څومره دی هغه ټول د دوه درې ورځو نه لګیا دي الله د هغه په عمرونو کې برکات کېښودلی کړي الله د هغې دا سخت کوشش الله د خپل دربار کې قبول او منصور کړي زما دا څومره ملګري چې ناست یا الله د علماء کرام دي حفاظ کرام دي طلباء کرام دي یا الله د دې ټولو یا الله شرعي مقاصد برابر کې حاجات ضروريات یا الله برابر کې نن زموږ یو ملګری دی حبیب الله حفیظ صاحب د دوی والده وفات شوې وه اوس ماسخوتن جنازه وشوه الله د هغې بخښنه نصیب کړي الله مغفرت نصیب کړي الله قبر د جنت د باغچو نه باغچه وګرځي زموږ د دې اویس حفیظ صاحب دي دستربندي او ختمونه را روان دي الله دې دا په خیر او عافیت سره وکړي په سوم تاریخ 11 تاریخ باندې الله دې دا په خیر او عافیت سره وکړي الله نور کوم ځایونو کې یا الله ختم بخاری یا ختمونه یا الله دا را روان دي الله ټول اجتماعګانې په خیر او عافیت سره وکړي یا الله د مدارسو د مساجدو د خانقاهونو یا الله د دې ټولو د مراکزو یا الله حفاظت فرمایي یا الله څوک چې ختم لماستقیم راغلیو یا اوس راغلیو زموږ مين د خیر د کورونو کې ناشته الله ټولو له جزای خیر ورکړي بار بار موږ ته مبارکي د ختمونو راکړي د دعاګانو د پاروي الله ټولو له جزای خیر ورکړي الله زموږ د ټولو ناراضي شي زموږ د ماماجي د ډوډۍ روح الامین ماماجي دا دای ته دعا وکړي راغلي دي الله دې په عمر کې برکات کېښودلی کړي نور څومره ملګري دي یاسر بای شو او زموږ دا نور ګل رحمان ورو او اویس حفیظ صاحب عرفان حفیظ صاحب دا نور ملګري چې یوسف حفیظ صاحب دا ټول چې څومره موجود دي الله د اکمال د تبر سيو یو نوم اخلم الله چې څومره ناس دی الله یا الله جولای د خیرونو نه یا الله ډکې کی الله زموږ د ټول مغفرت نصیب کړي یا الله زموږ یو مشر ګل رحمان چې سیم هغه به موږ سره دلته کیو او زموږ د مجلس صدارت په کو هغه ته دعا وکړي چې الله د هغه مغفرت نصیب کړي الله قبول د انواراتو ډک کړي الله زموږ د ټول د نادي شي چې الله مغفرت نصیب کړي ګناهونه معاف کړي یا الله مسافر چې څومره ملګري مونږ ګوري مونږ اوري د جمعې بیان اوري یا څه هغه د مونږ بیانات اوري الله ټول له جزای خیر ورکړي الله د هر قسم پریشانونه وساتي یا الله څوک څه قسم بیماران دي سره زمونږ وته صحت کامله ورکړي الله د ټول شرعي مقاصد برابر کړي د چانو کرای نشته الله نو کرای وته ورکړي الله د چا روزګار دی الله د حلال روزګار وته ورکړي الله بچا باندې قرضونه دي هغه قرضونه یا الله ادا کړي یا الله هغه قرضونه ختم کړي یا الله دې ټول مرګرو لا
جزای خیر ورکړي الله دا ناس ته خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله زموږ د ټولو نه راضي شي او کمال صفاتی تاسو را یاد کړئ چې هغې دپاره دعاګانې وغواړو یا صرف صاحب بیمار دی دی ته دعا وکړئ چې الله دی ته صحت کامله ورکړي یا الله زموږ د دې ټولو ملګرو د دې بچې د بهر ملک هغه ته دعا وکړي الله کامیاب کړي د دې ملګری والد سے بیمار نے دعا ورته وکړي چې الله هغه ته صحت کامله ورکړي زموږ نیکه شیرین بابا جی د ډوډیر هغه چې کوم نو هغه دا ټول باغ کړلی دی هغه ته دعا وکړي الله قبر د انواراتو نه ډک کړي الله هغه ته جنت الفردوس نصیب کړي زموږ استاد محترم چې کوم زموږ اول استاد و د حفظ جناب حافظ عبدالمتین رحمت الله علیه الله دې د هغې قبر د انواراتو نه ډک کړي دا د هغې برکات دي د هغې دعاګانې دي هغې سره چې ما کله حفظ کو ما ته به یوه خبره کوله وی بچې په تا به وخت راشي خو مونږ به نه یو دا د هغې دعاګانې دي وی وخت به درباندې راځي خو مونږ به نه یو دا د هغې هغه برکات دي د هغې هغه دعاګانې دي هغه د الله کامل اولیاء هغه دعاګانې کړي دي الله قبول کړي دي او بل زمونږ د والد صاحب وفات زمونږ د والدې دا دعا ده چې زه څه وخت راوځم والدې ته مونږ ته دعا وکړه الله دا ختمونه په خیر وکړي چېرته بیان لازم یا څه د جمعې بیان ته راځم هغې ته ووایه ما ته دعا وکړه ګورې ما له هېڅ هم نه راځي دا ټول د هغې هغه برکات دي د هغې هغه دعاګانې دي او زمونږ د کلي زمونږ بل استاد محترم جناب مولانا عبدالمالک صاحب هغې ته هم دعا وکړئ الله د هغې په عمر کې برکات کې فضلې کې الله زمونږ د ټولو نه راضي شي ګناهونه معاف کړي اخره خاتمه مو بالایمان بالخیر کې د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم د روضه اقدس په خوا کې الله بار بار مونږ قدرت د حرمین شریفین دیدار نصیب کړي یا الله ټولو ته جزای خیر ورکړي الله مو دا دعاګانې په خپل فضل و کرم سره فتوفیل د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په برکت د دې کلام سره الله قبول او منظور کړي الله مونږ ټول ته په وخت زنکدن کې په صدق دل سره دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول